امنیتي سرتیري د زابل د اختر شپه ډاډمنوي. ولس د خپل اختریزه خوشي ولمانځي، موږ یې د سر په بدله ساتنه کوو. دا هغه شعار دی چې د زابل د امنیتي سرتیرو او مسولینو په خوله تکراریږي. د زابل په مرکز کلات کې د ګډ امنیتي ځواکونو له لوري چک پاینټونه او سیاري ګزمې روانې دي ترڅو خلک د اختر خوشحالي په ډاډه زړه ولمانځي. د کابل کندهار پر لوی لار پر یو چک پاینټ ولاړ زابلي پولیس وایي د ولس امنیت ساتل زموږ دنده ده او دا دنده په خورا افتخار سره ترسره کوو. د ولس لپاره راوتلي ان شاء الله موږ مجاهدین ټول د ولس په خدمت کې او د ولس خدمت وکړو. موږ شپه او ورځ د دې لپاره پر ځان یو کړی ده چې د دې خدمت وکړو. که په شپه که په ورځ موږ د دې خدمت کوو. ولس ته دا ډاډ ورکوو چې دوی لکه څنګه چې مخته کوچنی اختر دغسې په خوښۍ سره ولمانځي، نو ان شاء الله دا لوی اختر به د دوی دغسې په خوښۍ کې ولمانځل شي. د زابل ولایت په همت او غویر ولس ته دا ډاډ ورکوم لکه څرنګه چې په نورو ورځو کې موږ د دې امنیت نیولی و او د دې خدمت مو کوئ. انشاءالله د اختر په څو ورځو کې به هم د دې خدمت کوو او شپه ورځ به د دې په خدمت کې حاضر وو. په هیڅ صورت هیڅ چا ته د اجازه نه ورکوو چې دوی د خپلې خوښۍ څخه بې برخې کړي. دا بیا د شپې ناوخته د استخباراتو د امنیتي سرتیرو سیاره ګزمه ده چې موږ سره مخ کیږو او دوی په خورا ښه اخلاقو سره د موټرانو پلټنه کوي او د بخښنې په غوښتلو سره یې رخصتوي. د ستړیا په اړه مې ترې وپوښتل، ځواب یې ساده و: دا د خدای لپاره د ولس خدمت دی. بخشش کوئ سیده، ډېر بخشش کوئ، سمه ده. زه سید الله پاک نه ان شاء الله موږ ستړي نه یو. موږ د افغانستان مجاهد ملت ته ډاډ ورکوو چې شپه ورځ پر ځان یو کوو چې هو تاسو د اختر خوشحالي په ښه فضا او په خوشحالي سره تېر کړئ. موږ ستاسو خوشحالي زموږ خوشحالي. دا چې د لوی اختر شپې او ورځې دي نو زموږ کوشش او هڅه دا ده ترڅو زابلي ولس د لوی اختر شپې او ورځې د امن په فضا کې تېر کړي او موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د امنیت راګډ وډ کړي. اوس مې هڅه دا ده چې د لومړۍ درجه مسولینو حال واخلم. د ولایت مقام پر لوري ځم. دلته د قرولونو څخه د اجازې وروسته ولایت مقام ته داخليږم. که څه هم د خوب وخت دی خو د زابل ولایت والی خپل د ټولو ګزمو او چک پاینټونو حال اخلي او د هغوی د ستړیا او ستاینه کوي. بخیر او څنګه دی ملګری مخه دی انډیوالان مو ګرده جوړ دي؟ لا بیخي خیرات ملګری ټول الحمدلله بیدار دي. د ګزمو والا بیدار دي، کړول والا بیدار دي. تاسو زنه ساجي صاحب بس الله تعالی مو ونازو الله مو عزت وکړه. بس توجه به غواړم هر طرف. پیغام ساجي صاحب چې بنانه وسه ان شاء الله ملګری ټول بیدار دي او ولس الحمدلله په خپل خوشحالۍ کې مصروف دي. تاسو زنه ساجي صاحب خدمتونه او بل میوه خبره بل کوله چې د ولس سره ډېر ښه چلند وشي. ټول امنیتي موظفین دې په دې خبر اوسېږي او الحمدلله وضعیت خاص دی ښه ده ورسره. بیا هم اختر خوشحالیانې دي چې هیڅوک مایوسه نشي. په ډېره ښه فضا کې باید دوی اختر ولمانځي او که دوکانونه سودا کوي مقصد ښه په ازاده فضا کې وي. زموږ د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې تر اوسه ویښ یاست وایي نو وی خو طبعا وضعیت په دا شی ده چې الحمدلله مشکل بیا هم نشته. او د اختر ورځې دي ټول امنیتي ارګانونه را سره په لین کې دي، پوښتنې کوي څه ضرورتونه وي هغه ورته پوره کوو. بل د ولسو دپاره باید موږ ویښ اوسو. خادم وظیفه هم دا شی وي چې دی به ویښ وي او ملت ته به خوب وربخي. د مجاهدینو وظیفه هم دا وي چې دی به زخمی وي بل ته به روغ صورت وربخي او دی بیا وږی وي بل ته به مړه ګېډه وربخي او دای به ویښ وي بل ته به خوب وربخي. نو انشاءالله موږ به د ملت ولس او خاصتا د زابل ولسونو دپاره به ویښ وو او دوی به خدمت کوو. دلته د شپې ناوخته ګرځېدونکي ښاریان هم په خورا ډاډه زړه سره د خپل منزل پر لور روان دي او د امنیتي سرتیرو د ښه چلند او ډاډمن امنیت کیسه کوي. اوس راوتلي بازار ته سودا کوو د اختر پر رسېدو سره نو موږ ډېر خوشحاله یو چې امنیت ډېر برابر ده. نو موږ هر ټیم کولی شو چې ښار ته راسو خپله سودا وکړو. بیخي خوشحاله یو، بیخي امنیت بیخي تامین دی، بیخي ماشاءالله موږ بیخي در شپې در ناوخته ګرځو څوک نه درېدلي نه یو غلط کار سوی نه غلا سوی نه یو بل مشکل رامنځته سوی. بیخي خوشحاله یو او بیخي سودا ته راوځو او بیخي ښه خوشحاله یو. بیخي ښایسته ماشاءالله دونه ښه چلند کوي چې زیات ښه چلند کوي. کور یې ودان
اختر که څه هم د ټولو هیوادوالو ګډه خوشحالي ده خو امنیتي سرتیرو خپل دغه خوشحالي د ولس د هوساینې قرباني کړې ده. عصمت الله قایل، افغانستان ملي رادیو تلویزیون، زابل.